बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू होमो बायोलॉजी. नए टॉपिक زما د منډلز لاز اف انهریټنس او د کلاس 10 بایولوژي یو ټاپک دی چپټر نمبر 15 نه. نو منډل چې دی د یو ساينټیسټ او فادر اف جینیټکس چې دی مونږه د وایو، خو د انهریټنس باره کې چې دی د ډیر زیات کار کړی، یعنی کوم مور پلار چې دی بیا د هغوی بچی پیدا کیږي، زناور دي یا انسانان دي، نو د مور پلار نه داسې څه خصوصیات دي چې هغه بچو ته ټرانسفر کیږي. دا په کومه طریقه باندې چې ټرانسفر کیږي، نو په دې باندې منډل چې دی، ګریګر منډل چې دی د اسټرن ساينټیسټ او د ډیر زیات ښه کار کړو. خو د چې کوم کار کړو د هغې دپاره د یو څو لاګانې پیش کړې وې. نو دا ټاپک چې دی د هغه لاس چې دی د انهریټنس یعنی د توارث په باره کې چې د کوم لاس پیش کړو، نو دا د هغې لاس انټروډکشن دی. بیا چې د کوم لاس پیش کړي دي هغه به انشاءالله موږ په تفصیل باندې بیا چې دی موږ به وروسته وایو. خو اوس د هغې توارث کوم لاس چې دی د هغې انټروډکشن چې دی منډل په څه طریقه باندې کړی. نو منډل فیمس ایکسپریمنټس ور پرفارمډ آن ګارډن پی پلانټ. هر یو ساینټیسټ چې دی چې کله څه تجربه کوي، نو د خپلې تجربې دپاره د یا بوټی یا یو انیمل چې دی هغه سلیکټ کوي. نو دغه شان منډل چې دی د چې هم کله خپل تجربات کول، نو د هغې تجرباتو دپاره د مټرو بوټی چې دی هغه سلیکټ کو. د مټرو بوټی د یو عامه سبزي ده، شنه سبزي ده، مونږ چې دی په خپل علاقو کې چې دی مونږ کرو او مونږ چې دی خورو. خو اوس د مټرو بوټی چې دی ولې سلیکټ کو؟ اټ واز ا ګډ چوایس بیکاز دے آر ایزی ټو ګرو اینڈ پیرلی ریزسټنټ ټو پیسټ. اوس نور دنیا بوټي چې دي هغه موجود دي، خو د مټرو دا بوټی ولې سلیکټ کو؟ دا د منډل په نظر کې د لپاره دا یو ښه چایس و، یو غټ چایس و، بیکاز دے آر ایزی ټو ګرو. په مټرو په بوټي کې د ټولو غټ خاصیت دا دی چې دی په اسانه باندې ګروت کوي اینډ پیرلی ریزسټنټ ټو پیسټس. او کم ماشي دي یا مچان دي، پیشوګۍ دي، هغه په دې مټرو باندې د نورو بوټو په نسبت باندې چې دی ډېر زیات اثر نشي کولی. یعنی دا د ریزسټنس یعنی مونږ به ووایو چې دا د رکاوټ پیش کوي. نو دغه انیمل وغیره دا چې دي نو دا نشي خوړی، د مټرو بوټي چې نقصان نشي رسولی. نو منډل دا ځکه سلیکټ کو، نو دا سوچ کړو چې دا یو ښه چایس دی، که زه په دې باندې ایکسپریمنټ وکړم نو دا به ماله ریزلټ به ماله ښه راکوي. ځکه چې زه که فصل څه تجربه وغیره کوم، نو زما ریزلټ به ماته ښه میلاویږي، ځکه چې کوم انیملز دي یا پیسټ دي هغه په دې باندې چې دی اثر نشي کولی. ښه، بیا به کسی چل پی هیو شارټ جنریشن ټایم، او دی په ډېر لږ وخت کې چې دی راخیږي د مټرو دا بوټی. دی کمپلیټ د لایف سایکل ان 3 months. تقریبا دی په 3 میاشتو کې چې دی مټرو بوټی چې دی هغه به تاسو خپل ریزلټ درکوي. خپل فروټس چې دي د دې چې کوم مټرو دانې دي نه هغه به تاسو له درکوي. چې کله ساینټیسټ ایکسپریمنټ کوي هغه هم دا تادي چې زما ریزلټ چې دی ماته ډېر زر میلاو شي. نو دا چې د مټرو دا بوټی چې کله د سلیکټ کوو د خپل تجرباتو لپاره، نو په دې کې هم دا چلو، ځکه چې د سوچ کو د پلار چې دی هغه هم د یو زمیندار سړي زوی او کله چې دوی زمینداري کوله نو د مټرو باغات چې دی هغه بدو کول. نو دته پته وه که زه په دې مټرو باندې چې دی کله ایکسپریمنټ وکړم نو زما کوم ریزلټ چې دی هغه ماته ډېر زر میلاویږي. دې د وجې د مټرو دا بوټی چې دی دا ځکه سلیکټ کو، او 3 میاشتې بعد چې دی دا راخیږي. breed could be obtained rapidly، او د دې breed مطلب دا دی کله چې یو تخم تاسو نول کې هغې له اوبو ورکوي، ډیران سره وغیره تاسو له ورکوي، نو کم بوټی چې تاسو سره په نتیجې په ریزلټ کې راځي هغې ته موږ breed وایو. نو breed چې دی هغه ډېر په تیزۍ سره چې دی راځي. نو every pea plant contain both male and female reproductive parts and normally reproduce through self pollination. بل د ټول نه ښه خاصیت د مټر په بوټي کې څه دی چې په دې کې هم فیمیل پارټ موجود دی، هم پکې میل پارټ موجود دی. په کلاس 8 کې به تاسو ویلي چې کله په یو بوټي کې میل او فیمیل پارټ موجود وي، نو میل پارټ چې دی فیمیل پارټ سره یعنی هغه فولنس چې دی هغه فیمیل پارټ ته تاویږي او هلته کې بیا پالینیشن کیږي. خو چې اوس په بوټي کې میل پارټ هم موجود دی، فیمیل پارټ هم موجود دی، نو د دې خبرې مطلب دا دی چې په دې کې سیلف پالینیشن کیږي. نو یعنی سیلف مطلب دا دی چې په دې بوټي کې په خپله به چې دی پالینیشن کیږي. نو دغه شان په دې کې چې دی پالینیشن کیږي، دا د منډل چې دی دا پته وه. نو they have 7 easily distinguishable characters. او د ټول غټ خاصیت کوم منډل چې و مټر په بوټي کې دا ولیدو چې په دې کې اووه خاصیتونه داسې دي چې هغه به څه کوي، هغه به کې د نوٹ کړي وي. نو د هغې نوٹ کولو د وجې نه چې دی دا د سلیکشن چې دی پی پلانټو. نو د ټیبل ته تاسو څه کوي، یو طرف ته سیډ دی، فلاور دی، فاډ دی، سټیم دی. سیډ چې دی هغه مختلف قسم کېدی شي د مټرو د بوټي، بیا فلاور د دې بوټي چې دی هغه مختلف قسم دی، فاډ
د مټرو د دانې چې په دې کم سیس کې راخیږي ته موږ وایو فاټ. د شین کلر تاسو په دې پکچر کې لیدلی شئ. بیا سټیم چې دی د دې څنګه دی. نو اول به موږ له راشو چې 7 ډسټینګویشبل کرکټر هغه په دې کې چې کوم 7 کرکټرز دي هغه څه دي. اولنی دی فارم شکل، د سیډ شکل. په دې کې زموږ سره راوند کیدی شي او رینکړ کیدی شي. رینکړ چې دی لکه د سیډ یو تخم چې دی هغه زموږ سره بالکل غونډ سرکل شکل کې کیدی شي، او دویمې چې دی نه هغه رینکل چې دی کیدی شي نه هغه مطلب دا دی چې هغه راوند نه. دا دوه قسمه باندې چې دی موجود دي. بیا کاټیلیډن دی. کاټیلیډن په بوټي کې هر هغه ځای دی چې هغه د تخم نه چې دی خوراک ورکوي. موږ ته دا ویلی شو د تخم دپاره د خوراک جمع کولو کوم ځای چې دی نه هغې ته موږ کاټیلیډن وایو. د کاټیلیډن چې دی توصیه کوي نو په یو سیټ کې زموږ سره یلو هم کیدی شي او ګرین هم کیدی شي. بیا فلاور کلر. فلاور کلر مطلب دا دی چې د مټرو بوټي چې دی هغه کې زیاتره چې دی دوه قسمه فلاور چې دی راځي. یو زموږ سره وایټ کلر وي او بل چې زموږ سره پرپل یعنې باطنګڼی یو کلر وي. بیا زموږ سره فاټ مطلب دا دی چې دا کم سیس چې دی دا دانه چې په دې کم سیس کې راخیږي دا پټ چې دی موږ پاټ وایو. دا زموږ سره دا پټ چې دی دا پول هم کیدی شي، مطلب په دې کې دانې په ډېر مقدار کې راختی شي اینډ کانسټرکټډ او په لږ مقدار کې چې دی هم راختی شي. کلر د فاټ کلر چې کوم زموږ سره دی هغه یلو هم کیدی شي او ګرین هم کیدی شي. بیا پلیس فلاور مطلب دا دی چې ایکزیل فلاورز دا بوټي زموږ سره په سر کې هم راختی شي د بوټي، او ټرمینل فلاورز او د دې بوټي په دې ویښ کې چې دی هم راختی شي. بیا سایز دی چې څه بوټي د مټرو زموږ سره چې دی هغه دنګ هم کیدی شي او څه چې دی زموږ سره شارټ هم کیدی شي. نو دا اووه قسمه کرکټرز دي ډسټینګویشبل کرکټرز چې دی دا ورته موږ وایو. نو دا مینډل چې دی دا خبرې به دې کې نوټ کړې وي. د دې نه مخکې ځو چې مینډل فوکس اونلی آن ون کرکټر. اوس مینډل چې دی دا اووه خبرې چې دی دا نوټ لې خو د په یو کرکټر باندې فوکس ورکو. کله چې دا تجربې کولې نو دا صرف یو کرکټر له فوکس ورکړو. څنګه مینډل کراس پالینیټډ پلانټس وذ ایچ مینډل کراس پالینیټډ پلانټس. دوست دا چې کله د ایکسپریمنټ کو نو ایکسپریمنټ اصل کې دا څه چې د به یو کرکټر د بل کرکټر سره چې دی هغه به کراس کوو، یعنی د دې کوم سیټ چې دي هغه به د یو بل سره کراس کول. which each of the 7 contrasting characters and examine their offspring. نو دوه کرکټرز به راوغستو، مطلب دا دی یو بوټی به چې دی هغه به دنګ راوغستو، بل بوټی به چې دی شارټ راوغستو. د دوی سیډ چې دي هغه به د یو بل سره کراس کوو. بیا چې کوم ریزلټ راتو هغه به نوټ کوو. he called the original true breeding plant the P for parental. په دې باندې ځان پوه کړئ. نو څه ډایګرام ته خېمه د دې مطلب دا دی چې کوم بوټي د کراس کول مطلب دا دی اوس د مټر یو بوټی چې دی هغه شارټ دی، بل بوټی چې دی ټال دی. نو یو دا شارټ بوټی یو دا ټال بوټی دا دوه بوټي شو. نو دې دا دوه بوټي چې کله د کراس کول د چې کوم سیډز د کراس کول نو دې دوه بوټو ته څه وایي پیرنټل. دې ته پیرنټل جنریشن وایي. په جینټکس کې موږ د دې لپاره د پی ټکی استعمالو او پی سټینډز فار پیرنټل جنریشن. ها اینډ کالډ their first set of offspring the F1 post pilial. کله چې بیا دوه کراس کړو یو شارټ یو ټال کېدای شي دې په ځای بل کرکټر چې دی هم کېدای شي، خو دا اول پر شارټ او ټال چې دی راوغستو دا باندې کراس کړو دې ته پی وایي یعنی پیرنټل جنریشن. او چې کله د دې نه کوم ریزلټ چې راغی نه هغې ته چې دی اف جنریشن وایي. اف اوس څه شی دی؟ ښه post pilial from the Latin word pilius meaning sun. د دې دوه بوټو د کراس نه چې اول په سر په نتیجه کې کوم بوټي راغی نه هغې ته اف جنریشن وي، او د اف ته چې دی د پیلیل نه وتی دی او پیلیل د لاتیني ژبې لفظ دی او د دې مطلب دی زوی. یو ټال پلانټ یو شارټ دی، دا دوه بوټي کراس کړو دا دوه پیرنټر شو. د دې نه چې کوم بوټي په وجود کې راغی نه هغې ته چې دی پوسټ جنریشن وي F1 جنریشن وي. F1 چې موږ پیلیل ته وایو د پیلیل په لاتیني ژبه کې مطلب دی زوی. The F1 offspring that result from two parents with different characteristics are also called hybrids. دلی یو F1 نمبر کو بلی ولا hybrid نمبر کو. hybrid موږ دې ته وایو چې د دوه سیزونو په وجود کې کم سیز راځي نه هغې ته چې دی موږ hybrid ټکی چې دی هغه استعمالو. ښه نو په دې کې اهم لفظونه چې دي یو پی دی یو اف دی او بل زموږ سره د hybrid دی. اوس دې ډایګرام ته تاسو کې پیرنټل جنریشن کې یو بوټی لیکلی په هغې باندې دا ایس چې دی دوه ایس یې لیکل دي د کیپټل لیکل دي. دا یې بیا کراس کړلی د بل بوټي سره په هغې باندې سمال ایس لیکل دی. دا ډبل کیپټل ایس چې لیکل دی نو د دې سیټ ته تاسو سی کوئ دا چې دی دا راوند دی، او د بل ته تاسو سی کوئ دا چې دی رینکل دی، او دې باندې چې دی سمال ایس ایس دی.
د دې ډبل اس کیپټل اس مطلب دا دی چې دا بوټی به خپل کریکټر ظاهري دې ته موږ ډامیننٹ جین ورته وایو په دې کې ډامیننٹ کریکټر دی ډامیننٹ دی چې خپل ځان ښکاره کوي د دې کیپټل ډبل اس مطلب دا دی چې دا به پټیږي دا به خپل ځان نه ښکاره کوي نو چې کله دا دوه کم سیډز دی بل سره کراس کړو نو براندېجي کې تاسو څه کوي په F1 جنریشن کې زموږ سره راغی یو زموږ سره کیپټل اس دی یو سمال اس دی نو د کیپټل اس ما تاسو ته ویلو چې دا خپل ځان ښکاره کوي دې ته موږ ډامیننٹ وایو او دا بل اس چې دی دا ډبل اس دی دې ته موږ ریسیسیو جین وایو دې ته موږ ریسیسیو کریکټر وایو دا خپل ځان نشو کوي که یو اس کیپټل لاغی یو اس سمال لاغی نو د دې مطلب دی چې دا ډامیننٹ دی ځکه چې یو اس چې دی هغه کیپټل دی ګورئ به F1 د F1 سره کراس کړل نو یو کیپټل اس دی یو سمال اس دی د به کراس کړل د کیپټل اس سره د سمال اس سره د کیپټل اس مطلب دی ډامیننٹ چې د خپل ځان شو کوي د سمال اس مطلب دا دی ریسیسیو چې د خپل ځان نشو کوي د به کراس کړل نو څه کوي باندې د چې زوم سره راغلی درې کیپټل اس راغلی او یو سمال اس راغلی نو مطلب دا دی چې د کیپټل اس دی د ځان ډامیننٹ پاتې کړل د ځان چې دی شو کړی دی نو زوم سره په هایبریډ کې چې دی زوم سره رالو نو 75% زموږ سره ډامیننٹ رالو ځکه چې درې دي اوس څلور ایسونه دي دا ګیمټس دي نو 25% یو ګیمټ 25 بل 25 بل 25 بل نو پدې کې درې ایسونه داسې دي چې هغه کیپټل دي مطلب دا چې 75% دا ډامیننٹ رالو او 1% چې دی نه هغه ریسیسیو راغی د دې مطلب سره چې کله موږ سیډز کراس کوو نو پدې کې چې کوم ډامیننٹ کریکټر دی نه وزن شو کوي چې کوم ریسیسیو دی نه هغه خپل ځان چې دی نشي شو کولای وس دی ټیټراهایډرل کم شیپ چې دی څلور ګوټې کم شکل چې دی ته وګورئ په دې کې درې اسونه یو اس داسې دی چې هغه کیپټل دی دواړه اسونه کیپټل مطلب دا ډامیننٹ دی د دواړو طرف ته یو رائټ سایډ دی یو لیفټ سایډ ته چې دی دا کم اسونه چې ورکړي نو دې کې دوه کیپټل دي دوه پکې سمال دي د دې مطلب دا هم ډامیننٹ دی ځکه چې یو کیپټل راشي نه هم زموږ سره ډامیننٹ دی او د ټولو په اخره کې چې دی دا رینګ کړل نو دا سمال اس ډبل اس لیکل دی نو د دې مطلب دا دی د ریسیسیو د خپل کریکټر چې دی دا نشو کوي نو منډل موږ د خپل لاس کې موږ ته دا وایي چې کله ګیمټ جدا کیږي نو پای کې بس ډامیننٹ پاتې کیږي سب ریسیسیو پاتې کیږي اوس په دې بل ډایګرام کې تاسو څه کوي ټي لیکل کیپټل ډامیننٹ ال ای ډي دیټ کنټرول ټال پینوټایپ پینوټایپ موږ دې وایو چې یو سیس موږ ته مخامخ کاری نه دی پینوټایپ دی نو د پینوټایپ لپاره د ټال پینوټایپ مطلب دا یو دنګ بوټی دی دغه لپاره موږ کیپټل ټي استعمال کوو ټي سمال ټي دی بیا ریسیسیو مطلب خپل ځان نشو کوي دغه لپاره چې ډورف فینوټایپ دا د چیت بوټي لپاره چې دی مونږ سمال ټي استعمال کوو نو څه کوي پیرنټ چې دی زوم سره ټال له دوه ټي ګان دي خو کیپټل دی مطلب ډامیننٹ دی دا بیا کراس کړل د ډورف فینوټایپ سره د دې بوټي سره چې هغه چیت دی دغه لپاره مونږ دوه سمال ټي ګان استعمال کړل هغه ته مونږ جینوټایپ ویل جینوټایپ مطلب دا چې د جینیټیک میک اپ چې دی هغه څنګه دی دنه جینز د څنګه دي دا دوه ګور چې کله کراس شي نو بګیمټ کې زموږ سره راغلي پټال کې دوه ټي ګان دي دین یو ګیمټ راغله یو ټي په دې ډور کې زموږ سره دوه ټي ګان دي دین راغله یو ټي چې کله زموږ سره ګیمټ جوړیږي دا به یو بل نه جدا کیږي دا جین شي دا به یو بل نه جدا کیږي نو کوئی په F1 جنریشن کې یو سمال ټي راغله یو کیپټل ټي راغله نو دا زموږ سره F1 جنریشن شو نو ځکه F1 بیا کراس کړل د F1 سره لاندې سي کې ټال د ټال سره کراس کړل ځکه چې بل پاسه F1 کې زموږ سره ماته واستوي چې کله یو ټي کیپټل لاغه یا یو اس کیپټل لاغه د دې مطلب جین دی او دا ډامیننٹ دی نو دوه ټال دی بل سره کراس کړل ډیویژن پکې شو دی میاتیس شوی دی لاندې به 2 جنریشن کې څه کوي زموږ سره بټی ګان ناغلی کیپټل د دې مطلب دا چې دا بوټي مکمل ټال دی دویمه کې بیا څه کوي یو ټی راغلی کیپټل بل راغلی سمال د دې مطلب هم دا بوټي چې دا ټال دی په دې درېمه کې څه کوي یو کیپټل راغلی ټی بل راغلی سمال ټی د دې مطلب څه دی د مطلب چې دا هم څه دی دا کیپټل راشي او درېمه زموږ سره سره دا ډبل ټي دی خو سمال دی د مطلب دا چې دا ډورف دی نو 75% چې دی نه غزم سره ډامیننٹ رالو او 25% چې دی نه غزم سره سره رالو ریسیسیو رالو د دې خبره مطلب دا دی چې کله موږ مختلف قسم سیډز دی ول سره کراس کوو نه هغه موږ مختلف قسم ریزلټس راکړي چې په اول پیر کم کراس کوو نه هغه د پاره چې موږ پی استعمالو په اول پیر چې دی پی نه کم ریزلټ راشي نه هغه موږ F1 جنریشن وایو F1 چې F1 سره کراس کو دا غینه چې کوم ریزلټ راشي نه هغه لپاره موږ چې د F2 ټکی چې دا استعمالو نو دا یو شارټ شانتي ټاپک دا صرف د منډلز لاز انټروډکشن دا خبره چې په خپل ځین کې کېږي پینوټایپ موږ دې ته وایو چې کوم سیس موږ تخکاری دا د پینوټایپ دی بیسیکلی اپیرنس دا کوم دی جینوټایپ مطلب دا دی چې د دې سیس جینز د جینیټیک میک اپ چې دی په کومه طریقه باندې جوړل نه هغه ته موږ وایو جینوټایپ دا کلاس 10 بایولوژي واز امید کوم په دې انټروډکشن منډل لاز اف انهیریټنس تاسو وو شي په دې بچور پسې لیکچر ان شاء الله زه ډیر زره اپلوډ کوم خپل ملګرو سره چې ضرور شیر کړئ
که پوه شوي نو خپل فیډبیک مل ضرور راکړئ. تھینک یو، ډېر مننه.